خیر دی الحمدلله. شازي به ته څنګه یې؟ خیر دی. تا بیا زه ګیر کړم که نه ته بیا دا خو داسې کار و بېګا مې راته ښځې وي دا ویښته به واړه کړي ګنې کور رانه شپه نشي کولی نو بس زه ګرځېدم راګرځېدم ما یاره چې مردان کې چې ته ښه غوندې سلون وګورم چې را ویښته پرې سیټ کړم دا ما ته اوس چا وښودو دا ځای وایي دوبۍ هیر سلون نوی کولاو شوی دی وایي نن یې پیله ورځ ده نو چې رالم ماشاءالله د دې صفایي د دې چې کوم کارګران دي ټول ماشاءالله دوبۍ نه راغلي دي منجن نه دی څه کہتے دیتا او السلام علیکم شازیبا څنګه له خیر دی ټیک ټاک خیر دی الحمدلله شازیبا ته څنګه یې ټیک ټاک خیر دی تا بیا زه ګیر کړم که نه څه کوې ته بیا دا خو داسې کار و بېګا مې راته ښځې وي دا ویښته به واړه کړي ګنې کور رانه شپه نشي کولی نو بس زه ګرځېدم راګرځېدم ما یاره چې مردان کې چې ته ښه غوندې سلون وګورم چې را ویښته پرې سیټ کړم دا ما ته اوس چا وښودو دا ځای وایي دوبۍ هیر سلون نوی کولاو شوی دی وایي نن یې پیله ورځ ده نو چې رالم ماشاءالله د دې صفایي د دې چې کوم کارګران دي ټول ماشاءالله دوبۍ نه راغلي دي او د دې چې کوم کار دی او د دې چې کوم طریقه کار او کوم اخلاق دي ماشاءالله سره خبره به تو کوم خلک خو دوبۍ ته ځي دي دوبۍ نه راغلي اصل کې ګوره پاکستان کې ډېره غټه پیسه پرته ده خو چاته یې پته نشته د دوبۍ نه زیاته پیسه په پاکستان کې ده خو چې څوک یې په راټولولو پوهېږي نو بس دوی مو ته سوچ کړی دی بډې ورته راښکلي چې دا پیسه موږ پاکستان کې راټولو خو چې ګوره یو ځای کې ښه کوالټي چاله ورکړي ښه کار کې الحمدلله په خپله بله خلک راځي موږ یې صفت واورېد موږ له رالو او موږ د دې نه ډېر زیات خوشحاله یو نن خو روژه م وه روژه دې نیسلې وه که نه نه روژه خو نن ثوابي وه خو زموږ چې کومه فرضي روژه را سبا ده او بهرحال دا پرونۍ خبره ده او زموږ نن روژه ده بلکل او انشاءالله روژه مات یې موږ اوس دې وخت کې چې کوم دی وکړو او روژه مات نه بعد موږ رالو دلته دا کار کوو ډېر څوکه لګو یاره شربت موسم یخ د شربت هم ونه څکو روټۍ هم وخوړله ډارېکه او روټۍ هم تباهي کړې ده موږ خو اورېدلي د حکومت یو ورځ روژه نیسي یو ورځ روژه مه نیسئ یاره زه خو یم چې دا حکومت ډېره ښه خبره کړې ده اورې نو په دې حساب چې کم دی 15 روژې به نیسو 15 به نه نیسو خو دا خو خیره چې فضول خبره کړې ده د حکومت په خبرو باندې یقین مه کوئ روژې پوره ونیسئ او که دېر شي 10 واړه ونیسئ او په روژه کې چې څونه عبادات څونه دغه کولی شي نو ډېر به ښي ځکه چې دغه یو میاشت زموږ دپاره الله پاک د عباداتو لپاره یو میاشت رالیږلې ده او پیدا ترې والی خپل ځان دپاره خپل آخرت دپاره جی دا وخت ما سره سکاوي مشر ولاړ دی نصیب وایي سره خبرې سره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی خیر دی جی بالکل نن خو ستاسو د سکاوي اوف نن وم ادې نه مخکې ستاسو کوم د سکاوه که نه جی موږ د تورو هغه نه دی د سینجي تورو سینجي دې سره موږ سکاوه ده او کم از کم دا 2018 کې مې کولاو کړې هغه هم د 2 سال د 3 سال به کېږي او جی موږ خپل دوبۍ کې هم کار کړی دی او دا ځکه ما دوبۍ روم لا کېښود او دوبۍ کې مې الحمدلله دکان شته دی هلته هم او دلته موږ مردان ته راغلي اصل کې بن یو او د بن راغلي دلته بنو کې هم پروفیشنل دکان نشته دی الحمدلله کم از کم د 6-7 دکان هم هلته شته دی د هغه کې هم شته ډي خان کې هم شته دی او اسلام آباد بیریا ټاون کې هم شته تاسو بیا په هر ضلع کې کړی ده الحمدلله هر ځای کې مې شته دی بالکل دا راته ووایه مردان کې خو ډېره سکاوي دي تاسو څه سهولت ورکوئ موږ انشاءالله هر څه سهولت د دی غیر چې موږ صفایي بالکل پروفیشنل ده ډسپوزیبل بلیډ شو ډسپوزیبل کپڑا شوه هر څه موږ سره ډسپوزیبل انشاءالله شته دی او فیشل سامان هم ښه زبردست موږ ریټ هم بالکل ښه دی ریټ الحمدلله چا نه موږ سیوا نه دی اخیستی او بالکل موږ نه خلک مطمئن دي دلته ښه زبردست انشاءالله موږ دغه دومه سکوه ده دوبۍ هیر 2 د مې نوې سکوه کولاو کړې ده او یوه مخکې هغه کې د تورو سینجي سره ده